د سپوږمۍ راډیو قدرمنه اورېدونکو ستړي مشئ وخت ورځې 10 بجې شوې. پام راګرځوم تر دې دمه وروستیو او مهمو خبرونو ته. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر مولا نورالله نوري له سرحدي ځواکونو سره په کتنه کې ویلي چې د اسلامي نظام تر قلمرو لاندې د هر انچ خاورې ساتنه به د سر په بیه وکړي. نوري سرحدي ځواکونو ته په خطاب کې ویلي تاسو ته د سرحد ساتنه سپارل شوې چې دا د 40 میلیونه ملت امانت دی او دغه ساتنه د 40 کلن ځورېدلي ملت ساتنه ده چې په کلکه یې باید ساتنه وشي. بلخوا سرحدي ځواکونو ژمنه کړې چې د یوې سانتي ځمکې ساتنه به کوي او هیچا ته به په افغان خاورې د تیري اجازه نه ورکوي. د اسلامي امارت مرستیال وین حمدالله فطرت ویلي د راستنېدونکو کډوالو لپاره د کاري فرصتونو برابرولو کمیټې تر دې دمه 1.6 تنه ماهر او غیر ماهر کسان ثبت کړي او د کار موندنې په موخه د هغوی نوملړ اړوندو ادارو سره شریک کړی دی. د هغه په خبره د کار او ټولنیزو چارو او کډوالو چارو وزارتونو په همکارۍ 4140 تنه راستنېدونکي کډوال تخنیکي او مسلکي زده کړو ته هم شامل شوي دي. فطرت زیاته کړې چې د 2000 تنه کډوالو نوملړ د مستقیم استخدام لپاره له امارتي ادارو سره شریک شوی او په صنعتي پارکونو کې د خصوصي سکتور په همکارۍ 202 تنه نورو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د افغانستان برېښنا شرکت وایي راتلونکو 2 اونیو کې به صنعتکارانو ته د برېښنا ورکړه له 10 ساعتونو 12 ساعتونو ته لوړه کړي څو د کمښت ستونزه یې راکمه شي او هڅه کوي په دې برخه کې اړتیاوې پوره کړي. موږ اول کوشش کوو چې صنعتي پارکو ته برق ورکو. اوس مهال موږ 10 ساعته صنعتي پارکو ته برق ورکو خو کوشش کوو چې راتلونکي یو هفته 2 هفتو کې دا 12 ساعته کو او ورو د دوی هغه برقدي ساعت ورته زیات کو. د افغانستان برېښنا شرکت د پانګونې په پروژو کې غون هلې ځلې دا کړي چې پروژې د صنعتي پارکو ترڅنګ تطبیق کړي او اول هغه تولید شوی برق صنعتي پارکو ته ورکړي. ورته مهال د صنعتکارانو ټولنه وایي په صنعتي برخه کې برېښنا د ملا د تیر حیثیت لري چې پر مټ به یې د کورني تولید کچه زیاته شي او په دې برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. دغه راز د افغانستان برېښنا شرکت زیاتوي هڅه کوي په راتلونکي یو نیم کال کې د صنعت برخې ته د اړتیا د 100 برېښنا برابر کړي چې په دې برخه کې ګڼې پروژې تر کار لاندې دي. او له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې له افغان ایډ موسسې سره د څه باندې 145 امریکایي ډالرو په ارزښت د همکارۍ هوکړلیک لاسلیک کړ. د دې ادارې د دې هوکړلیک له مخې به د غور ولایت په ساغر ولسوالۍ کې لسګونه تنه د کرنې په برخه کې وروزل شي. اوریدونکو خبرونه مو تر همدې ځایه ولملتیا مو مننه.